نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. نن د یولسمې سپورې خلاصه بیانېږي او 13 لسمه سپوره د یغه په آخر کې الله تعالی د یغه منافقین تذکرہ بیان کړی و چې کیما غزوه تبوک ته نوی تلی دی بونه کړلې هیله کړلې درویغ یې ویل او هر قسم مکاری دی کړله. بیا د یغه متعلق د یغه منافقین په اړه کې الله تعالی په دغه سپورې په شریک درې قسمه احکامات نازل کړي. اول حکم دا دی الله تعالی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبره کړې چې اے پیغمبر ته دوی ته وایي چې تاسو خپل درویغزینې بونه خپل درویغزینې هلي خپل درویغ د ځون تکشش د میشته ما بیانوي ځکه چې الله تعالی په تاسو نه مخکې میشته د تاسو د حالات او د تاسو د واقعات علم ورکړی دی. میشه خبر کړی چې دغه او تاسو ته د سهیلی جوړوي د سو بونه درته جوړوي خدا ټول درویغ دي. او دوم حکم دا دی چې پیغمبر ته د دینه اعراض وکړه. دا مطلب چې ته په دې باندې څه ملامت هم کا او د دې سره تعلق هم اسوته. او درم نمبر دا دی چې پیغمبر د تو د خوشاله د پورا قسمینه او خلی خو ته د قسم هیڅ اعتبار ما کا بلکې ته د ته ور خوشاله هم. بیا الله تعالی مخکې د یغه مسلمانانو تذکرہ بیان کړی چې هغه غزوه تبوک ته څه وجه نه وی تللی د یغه مجبوری او شرعي عذر یو ټوټل لاس کسونوي د وې کسونو تذکرہ د الله تعالی په وجه کې بیان کړی دو خو مخته بیا د درې کسونو تذکرہ هغه الله تعالی ځون ته بیان کړی دو. دا کیمه وکاسون چې دغه د خپل غلطۍ اعتراف وکړو په دا باندې ډېر پریشان وي چې موږ زیاته غلطي وشوله. به دا سوشول چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام غزوه تبوک ته لوټ شو بیا دای روغلل او د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه معافي وغوښتله او بیا د خپل ځانینه د مسجد نبوي په مینورې پرې په مټه پر وتاړل خپل ځانینه پر وتاړل او داسې و چې څوپره چې میز نبی علیه الصلاۃ والسلام معاف کړی نه وي نبی علیه الصلاۃ والسلام په خپل لوس باندې خلاص کړی نه وي هغه پر میز د ځینه بالکل خيزي نه. بیا چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د غزوه تبوک نه واپس راغی او د یول دی بیا د توبه قبیله شوله بیا د الله تعالی معاف کړل او د نبی علیه الصلاۃ والسلام کلاو کړ. او دا چې کیم درې کس نور وی هغه نامینه هیل ته موجود دي د یغه تذکرہ دادو چې کله د خپل غلطۍ اعتراف وکړ بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل چې څو پرا د الله تعالی د طرفه په توس باندې یو حکم نویر غلای هغه پورا او توس داس کوي چې خلک سره معاشرتي تعلق دا ختم کوي او خپل شزونه ته وهان نور نږدې کیږي. بیا دا سوشل چې 50 ورځې بعد د الله تعالی طرفه حکم راغی او د یې معاف کړی وی الله تعالی د توبه د قبیله کړل او بیا په نه بعد د مخته اجازه ور بیا مخکې الله تعالی د منافقین یو سازش دا بیان کړی دی. الله تعالی بیانوي والذین اتخذوا مسجدا ضرارا د یو جماعت جوړ ک یو عمارت یو بلډینګ جوړ ک دغه نومر ک دغه د جماعت نومر ک. بیا د دې مقصد دا و چې میجو د مسلمانانو په میانس کې اختلاف پیدا کوي او د بل دا مقصد و چې میجو د مسجد الله او د الله د رسول چې کیم دشمنون دي هغه ته میش پناور کوي او د دې چې کیم جمعیت ته د مسلمانانو هغه میش ختم کړي ټوکړي ټوکړي وږي او د بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا ولل چې میش جماعت جوړ کړی دی او ته جماعت ته د میش جماعت ته روشه په داخل منځو کا د برکت ته پورا. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ول چې سید وز چې کله د جهاد نه واپس روشه ما د غزوه تبوک نه واپس روشه بیا د توس په جماعت کې ظلمینز کا خو نبی علیه الصلاۃ والسلام پر تاګ نه مخکې الله تعالی د دې چې کیما حقیقت ته هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام ته بیان کړ د ټول حقیقت ورته کولاو کو بیا الله تعالی نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې کو چې د جماعت ته ما ورڅ پاکل میزمک. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام دوه صحابه کرام ولجل او د دې چې کیم عمارت او بلډینګ د جماعت په نوم جوړ کړو هغه بالکل ور ختم ک. بیا دغه مقابله کې مسجد قباء چې کله نبی علیه الصلاۃ والسلام د مکه مکرمه نه مدینه ته هجرت وکړه بیا په دالیار کې څورځه تام شو بیا په یو وخت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام د یو جماعت بنیاد کښیاش او نبی علیه الصلاۃ والسلام د یو جماعت بنیاد کښیاش د یو نوم د مسجد قباء او په دا جماعت کې خلق مینز کو دغه ډیر زیات فضیلت هداي
او په دا جمع ته کې هغه خلق مینس کو چې هغه ظاهري هم پوک وي باطني هم پوک وي هر قسم د ګناه نه پوک وي الله تعالی دغه ډېر زیات فضیلت بیان کړی دی مخکې بیا یو بیعت ته دغه تذکره الله تعالی بیان کړی دی اصل کې خود مجاهدین د فضیلت متعلق دی دغه د بعثت نبوي په 14 کول باندې د مدینې نه اویا کسان راغلل چې پاکه نر هم شزونه وي د نبی علیه الصلاۃ والسلام په لوس باندې بیعت وکړ د بیعت مقصد دا و چې میجو صرف د الله تعالی عبادت کی او دو مقصد دا و چې میجو صرف جهاد کی درم مقصد دا و چې میجو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حفاظت هکی او د حمایت هکی دغه څلور شرایط باندې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په لوس باندې بیعت وکړ اول دا چې عبادت وکړو جهاد وکړو د الله د رسول حفاظت وکړو د حمایت وکړو بیا د نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وویل چې دغه په بدله کو میشته تشه ملاویږي نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته و چې دغه بدله کو تاسو جنت ملاویږي او د ډېر خوشو شو د خو د میډ راکښلې سعودو وکړه بیا الله تعالی دا خبره بیان کړې چې الله تعالی د مؤمنینو د جنت په بدله کې مو د دین خپل ځون او خپل مول دا وخسته دي بیا الله تعالی مخکې دا یو خبره بیانوي چې کیمیو سړی دا غوړي چې د متقی جوړ شو پرهیزګاری د جوړ شو بیا د یغه پورا نسخه دادو چې د متقی سړی صحبت اختیاروي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین متقی سړی سره د صحبت اختیاروي او د الله تعالی نه ډاریږي په دغه کې د متقی د پورا الله تعالی دغه یو لفظ وروړی صادقین مراد هغه خلک چې ایغه خلوت او جلوت یغ ظاهر او باطن دا بالکل برابر وي دا نه په پټه باندې ګناه کو او نه په جواته باندې ګناه کو د ظاهري جسم دا د ګناه نه پوک وي او د باطني جسم زړه دا د ګناه نه پوک وي نو دا ته صادقین یې چې څوک د خواهش لري چې د متقی جوړ شه بیا د هغه د متقی سړي صحبت اختیاروي مخکې بیا الله تعالی نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا تسلی ورکړي چې کچیر منافقین د تو خبره نه وماني د تو نه اعراض وکړو تو خبره بالکل چړته وچای بیا ته دا باندې پریشانه کېږم صبر اختیار کا او په الله تعالی باندې باور اختیاروا بیا مخکې دا یو د قران کریم آیات ته دا ډېر مجرب عمل دی چې کیمیو سره پریشانه وي یا غمجن وي یا یخته څه مصیبت وي پریشانی ورته بیا هغه سړی که غایز ووره او وګه وره د آیات وی به الله تعالی د پریشانی ټوله ختم کو آیات دا دی حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم دا آیات چې غایز وره وی او وګه وره وی بیا دغه د وجنه د انسان غم پریشانی دا بالکل ختم کیږي دا سورت ختم شو مخکې بل سورت ته سورت یونس په دغه سورت کې مختلف قسم باندې احکامات دي خو دغه سورت ته سورت یونس ځکه چې په دغه سورت کې د حضرت یونس علیه السلام او د قوم تذکره دا بیان شوی دی بیا اول خبره دا ده چې د مشرکین څو سولینه وي یغو داس ویلل چې دا عقیده یو چې ټول کائنات د الله تعالی پیدا کړی دی او دا خبره کړله چې دغه په دغه کائنات کې ځنې خبره اختیار الله تعالی بتون ته ورکړي دي او دا بتون د الله تعالی سره شریک دي او دغه خوشحالي ولته چې کلمې دغه بتون عبادت کوي بیا الله تعالی دا خبره ورته بیان کړې ده یای چې توستا د ځکه او د اسمانونه او د ځکه رزق څوک درکوي توست سترګې مالک څوک دی توست غوږی مالک څوک دی توست جسم مالک څوک دی او دوی ورته وویل چې د میږ د هر شي مالک ته یا الله ته د میږ د هر شي مالک چې یو زه مالک ما بیا توس د بتونه عبادت ولیکئ د بتونه نه خپل حاجات ولې طلب کوئ د بتون باندې خپل ځونی نه خپل مول ولې خرڅ کوئ دا د مو شریک نه دی بلکې صرف توس د مو عبادت کوي بیا الله تعالی مخکې د پیغمبرونو خبره بیان کړې ده د مشرکین دغه یو عقیده وا د بحث بعد الموت منکر وي د یې چې یو سړی مړ شي بیا په انا بعد دوباره د یو چګاول نشته سول نشته پښتنه نشته بس انسان د مړ شي فارغ شي د دا وی چې کله یو سړی په قبر کې شاک شي بیا د یو جسم ټوکړي ټوکړي شي یا وسويزي ټوکړي ټوکړي شي
په خوره کې ملاو شي د ذرات ټول د خورې سره مکس شي بیا دا کاس د قیامت پر ورځ باندې څرنګه چګوي خدای پاک الله تعالی ورته بیانوي چې زه څرنګه یورې اول د انسان په چګاول باندې پیدا کول باندې د په تخلیق باندې قادر و داسې ورسته ها د یخ په تخلیق باندې قادر او دا یو اصولي خبره ده چې اول د یو شی په جوړاول باندې انسان ته تکلیف وي یغ د پوره مشکل وي خو ورسته د یخ شی په دوباره بیا پیدا کول باندې بیا جوړاول باندې یخ ته تکلیف نه وي نو داسې الله تعالی ورته یي چې د هر شی پیدا کول باندې زه قادر یم مونږ یو شی پټ نه دی د انسان په هر شی باندې قادر یم په هر شی باندې خبر یم چې د انسان دا ذره په کیمزي کې دا ذره په کیمزي کې دا ذره په کیمزي کې داسې الله تعالی د دغه خبره هم تردید وکړ بیا الله تعالی مخکې د څو پیغمبرونو تذکره بیان کړی حضرت نوح علیه السلام ډېر زیات کولا خپل امت ته د توحید دعوت ورکړ بیا په دا کې څو کسونه چې هغه ایمان وروړ او نور ټول د حضرت نوح علیه السلام د توحید انکار وکړ چې کوم دعوت ورکړو هغه دعوت نه منو بیا دا شول چې په دې باندې د طوفان او عذاب راغی او د ټول غرق شو دغه واقعا الله تعالی په تفصیل سره بیان کړی بیا د حضرت موسی علیه السلام او د فرعون واقعات چې کومه هغه په تفصیل سره مخکې یو تر شی و خو د یو خبره دلته زه ته بیانوم حضرت موسی علیه السلام په مقابله کې فرعون و بیا فرعون خپل جادوګر واستل دی حضرت موسی علیه السلام مخته بیا موسی علیه السلام ته الله تعالی فتح ورنصیب کې بیا ټول جادوګر اسلام وروړ بیا په انا بعد داس وشول چې پیغام د فرعون چې کیم و دغه بادشاه و د بادشاهي سره د خدای دوا هم وکړه بیا الله تعالی د عبرت پورا د جسم چې کیم دغه بالکل په دنیا کې صحیح سلامت شي وسه د مصر په یو میوزیم کې د جسم چې کیم دغه په شیشه کې باندې او د خلک د عبرت پورا چې کیم کاز داس وی چې هغه بادشاه وي او بیا د خدای دوا وکړو د انجام داس وی لکه دغه او بیا دا خبره ده چې د په مرګ نه مخته بیا د کلمه ویلا چې کله د مرګ وخت و بیا الله تعالی د دعا د کلمه قبیله نه کړله ځکه چې د نزا په وخت کې د مرګ په وخت کې د انسان اسلام وروړل کلمه ویل دا نه قبلیږي اول انسان کلمه نه وی مسلمانوینه او چې کله په د باندې تکلیفات وشي او پریشانی پر وشي بیا دا وایي چې زه خو اسلام وروړم بل خبره الله تعالی د حضرت یونس علیه السلام دا بیان کړی دو ډېر پیغمبرون داسې چې یغه خپل قوم ته د توحید دعوت ورکوه خو یغه انکار کوي بیا په دې باندې الله تعالی عذاب ورواست دا د یونس علیه السلام قوم داسو چې کله د توحید دعوت ورکوه بیا خلک د عذاب ورتګ نه مخته بیا د داسو کل چې د زړه کلمه ویله اسلامي رور بیا الله تعالی د دین عذاب ختم کړ داسې په دغه سپورا کې الله تعالی د منافقین تذکره اول بیان کړی دو بیا د مسلمانانو بیا د جهاد فضیلت بیان کړی دی او بیا د څو پیغمبرونو واقعات الله تعالی بیان کړی دي الله تعالی د میشتوستا په اسلام باندې ژوند نصیب کو او الله تعالی د میشتوس د جهنم نه وسوتي او الله تعالی د میشتوس د پریشانۍ نه د غم نه د تکلیفات نه په حفاظت کې وسوتي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين